ټول ملک کې نن د وړوکي اختر درېیمه ورځ وه. خپل خپلوانو ملګرو له د اختر مبارکي ورکولو سلسله روانه. خلک د خپل رشته دارانو کورونو ته ورځي چېرته چې ول له ذایقهدار خوراکونو سره میلمستیا کیږي. د اختر خوشحالونه خوندونه پورته کولو دپاره لوی وړو د پارکونو او سیلګرۍ مقاماتو مخه هم کړې ده. د وړوکي اختر په موقع وزیر اعظم شهباز شریف مهم شخصیاتو سره رابطې کړې. وزیر اعظم صدر مملکت ډاکټر عارف الوی، چیف او سروسز چیفز د صوبو او ګلګت بلتستان وزیر اعلی، د بلوچستان قایم مقام گورنر آزاد کشمیر وزیر اعظم او اتحادیې پارټو مشرانو ته ټلیفون کړی، ورته د اختر مبارکي ورکړې. وزیر اعظم شهباز شریف او دغه کورودانې تهمینه دوراني اختر په موقع اغوستی شوی تصویر په سوشل میډیا وایرل شوی. دغه تصویر تهمینه دوراني په خپل ټویټر اکاونټ باندې شیر کړی، کوم کې چې دواړه په خوشګوار موډ کې په نظر راځي. تهمینه دوراني خپل تصویر سره ټول مینوالو ته د اختر مبارکي ورکړې. د اختر موقع او خوشګوار موسم د ملک په مختلف سیمو کې باران ورېدلی چې ورسره د ګرمۍ زور مات شوی، موسم خوشګوار شوی. محکمه موسمیات وایي چې راتلونکي 2 ورځو پورې به وقفې سره د باران دا سلسله جاري وي. خوشګوار موسم د اختر خوشحالۍ یو په دوه کړي دي. د شیخ رشید روارو امینه شیخ راشد شفیق په جوډیشل ریمانډ جیل ته منتقل کولو حکم. راشد شفیق د ورځني جسماني ریمانډ ختمېدو وروسته پولیس هغه ډیوټي مجسټریټ ته پیش کړی. مجسټریټ مقدمې ریکارډ نه پیش کولو باندې په پولیس د غوسې اظهار کړی. وروستو عدالت شیخ راشد په 14 ورځني جوډیشل ریمانډ باندې اټک جیل ته منتقل کولو حکم جاری کړی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې ماته اندازه وه چې ادارې به شهباز شریف وزیر اعظم جوړېدو اجازت ورکوي. یو انټرویو دوران عمران خان ویل چې زرداري او شریف خاندان مقصد صرف پیسې جوړول دي. دوی چې کله هم حکومت کې راغلي نو پاکستان لاندې تللی. که چېرې موږ دوی ته نور په ملک باندې د حکمرانۍ کولو اجازت ورکړو نو دا به د پاکستان غټه بدقسمتي وي. د تحریک انصاف مشري شیر مزاري د وزیر داخله رانا ثناالله خلاف اقوام متحده مندوب ته خط لیکلی. خپل خط کې شیر مزاري ویلي دي چې موجوده حکومت د ترهګرو مبینه اتحادیه او یو قاتل تن د ملک داخله وزیر ټاکلی، کوم چې اوس د مخالفینو پر ضد توهین مذهب کارت استعمالوي. بلخوا وزیر مملکت مصدق ملک وایي چې شیر مزاري چې کوم خط لیکلی هغې کې شیر مزاري د خپل ځان بچ کولو اپیل کړی دی. وزیر داخله رانا ثناالله ویلي دی چې تر څو پورې د قومي خزانې لوټ کوونکو حساب نه وي اخیستی شوی هغې نه مخکې الیکشن نشي کیدی. رانا ثناالله مطابق عمران خان سره د نوي الیکشن کولو موقع هغه به فیصله کړې وه. رانا ثناالله دا هم ویلي دي چې شیخ رشید په شان خلک معاشره کې فتنه، اشتعال انګیزي او خانه جنګي پیدا کوي، خو د دوی دا خواهش به کله هم پوره نشي. د پی ټي ایم مشر شهباز ګیل ویلي دي چې امریکې سوپر پاور دی او موږ د امریکې سره دوستي کول غواړو. امریکا زموږ نه په زرګونو میل لرې ده، هغوی سره زموږ څه دښمني. موږ د یو پراکسي جنګ برخه نه جوړېدل غواړو. هم دغه سلسله کې د عمران خان روس دوره کړې وه. شهباز ګیل ویلي دي چې موږ د پاکستان نوی ډاکټراین جوړ کړی و، کوم چې جیو سټریټیجک نه و بلکې معاشي سټریټیجک و. دغه ډاکټراین مقصد دفاع نه علاوه د پاکستان معیشت غوره جوړول و. موږ غواړو چې مولانا فضلالرحمن صدر مملکت جوړ شي، ولې دې سلسله کې چې اتحادي جماعتونو څه فیصله هم وکړه موږ ته به قبول وي. د جی واي سینیټر مولانا عبدالغفور حیدري بیان هغه په تیر حکومت باندې هم تنقید کړی. ویلي دي چې د عمران خان سره هیڅ ویژن نه و، هغه په اقتدار کې و خو کردار یې د اپوزیشن لوبولو. د سټیټ بینک گورنر رضا باقر د ملازمت موده نن ختمه شوه. ډیپټي گورنر ډاکټر مرتضی سید قایم مقام گورنر مقرر کړی شوی. حکومت د گورنر سټیټ بینک ملازمت کې توسیع نه کولو فیصله کړې. د خزانې وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل د پاکستان لپاره خدماتو باندې رضا باقر شکریه ادا کړې. پی ټي غړو فواد چودري او شهباز ګیل سټیټ بینک گورنر ملازمت کې توسیع نه کولو په حواله د حکومت په فیصله سختې نیوکې کړې.